Okay, Gulaba, today I'm gonna explain you 10 idioms regarding personality description. For example, if I want to describe someone in idiomatic way or idiomatic expressions, how will I explain his personality or her personality? Okay? So the first one that is a fair weather friend. Fair weather friend هغه دوست ته وایي هغې ملګري ته وایي چې کوم ستاسو سره د راحت په ټایم کې یي چې کله ستا سره پیسې یي کله ته په ښه پوزیشن باندې نو ستا سره ملګرتیا کوي خو چې کله په تا باندې سخت راشي نو بیا دنه تښتېدلی یي دغې ملګري ته ویل کېږي a fair weather friend. د دې دپاره تاسو په سمپل انګلیش کې سیلفش فرینډ چې دی هغه هم تاسو استعمالولی شئ. ټیک ده؟ بیا د دې نه علاوه د دې اپوزیټ کوم چې ستا کلوز فرینډ یي یا کوم انسان چې ستا سره ډیر زیات سیلفلیس یي ټیک شو نو د هغې دوست لپاره بیا مونږه استعمالو سو ا فاست فرینډ. ټیک شو لکه فاست فرینډ چې دی هغه ویل کېږي هغې ملګري ته چې کوم ستا سره د سختې په ټایم کې ولاړ یي. دې ته تاسو بل لفظ ویلی شئ سیلف لیس فرینډ. یو دی سیلفش فرینډ مطلبي دوست او بل دی سیلف لیس فرینډ بې غرضه ملګری. نو د سیلفش فرینډ ته ویل کېږي ا فیر ویدر فرینډ او سیلف لیس فرینډ ته ویل کېږي ا فاست فرینډ. ټیک شو لکه د یو ته څه ویل کېږي د یو ته ویل کېږي مطلبي دوست. ٹھیک شو او دیو ته څه ویل کېږي ګهره دوست. هغه شاعر وی که نه وی زما د وچې یاران ډیر دي او د لمدې یو نشته چې پورې مې باسي نه. نو دا چې دی که نه دا د وچې هغه دوست دی ټیک ده چې صرف او صرف څه یي په ښه ټایم کې ستا سره ملګرتیا کي او دا بل یو چې دی نو دا دی د لمدې ملګری چې په کم ټایم کې په تا باندې سخته یي تا وباسي د هغې سختې نه پورې دې باسي د هغې سختې نه نو دغې ته ویل کېږي فاست فرینډ. ښه اوس کو چېرې تاسو په انګلیش کې استعمالوئ نو تاسو څنګه ویلی شئ چې لیور هی از ا فیر ویدر فرینډ. ټیک شو لیو هر شي از ا فیر ویدر فرینډ او دا بل I love him because he is a fast friend of mine. ٹھیک شو یا he is my fast friend. او د دې نه علاوه تاسو هلکه بازم فرینډ چې دی هغه هم استعمالولی شئ. بازم فرینډ د بچپن هغه ملګري وي. ټیک شو بچپن کا دوست هغې ته ویل کېږي بازم فرینډ. ښه اوس دې دوه ایډیمز چې دي دې ته وګورئ لږ. یو څه دی لکه فرش واټر سیلر او بل دی اولډ بیټل ایکس. عجیبه نومونه نه دي لکه فرش واټر سیلر نا تجربه کار انسان ته ویل کېږي چې تجربه یې نه وي هغې ته څه ویل کېږي فرش واټر سیلر او اولډ بیټل ایکس دا تجربه کار انسان ته ویل کېږي. یو چې د چا ایکسپیرینس یي نو هغې ته ویل کېږي اولډ بیټل ایکس او چې د چا ایکسپیرینس نه یي نو هغې ته ویل کېږي فرش واټر سیلر. دا دوه هم زده کې لکه مثال په طور باندې مونږ وایو چې یاره مونږ له یو تجربه کار ټیچر چې دی هغه پکار دی نو مونږ به څه وایو we need a teacher who is all battle axe. ٹھیک ده یا we need an all battle axe for the English class. او کوی چې مونږ له ناتجربه کار انسان نه دی پکار نو مونږ څه به وایو we don't need a fresh water seller but we need an all battle axe. Simple. اوس دې ایډیمز ته وګورئ a big gun یا a big shot, a man of iron will, a man of letters, a blue stocking, a man of straw, a close-fisted person. اولنی ایډیم ته وګورئ a big gun یا a big shot. د هغې کس ته ویل کېږي کوم کس چې په معاشره کې ډیر زیات اثر یي باراب انساني د ده خبره منلی کېږي نو دغې کس ته مونږ وایو ا بگ ګن یا ا بگ شاټ. ټیک شو
لکه مثال په تور باندې تاسو پر خپل اجرو په خپل محلو په دې کې به تاسو لیدلی که نه یو کس چې د هغه خبره ټول محلې والا یا ټول حجرې والا خلک چې دي هغه مني. ټیک شو، د هغه سره یا پیسې زیاتي یا د هغه جایداد سیوایي یا چېرته هغه یو ښه غټ عالم وي. ټیک شو، نو د دغې په بنیاد باندې هغه له یو رتبه ورکړې شوي، نو د رتبې والا انسان ته مونږ څه وایو؟ ا بګ ګن یا ا بګ شاټ. ټیک شو، لکه مثال په طور باندې که زه ووایم چې هی از ا بګ ګن یا هی از ا بګ شاټ. ټیک شو، دغه شانتې دا بل یو چې دی هغه څه دی؟ ا مین آف آیرن ویل. ا مین آف آیرن ویل دا مضبوطې ارادې والا کس ته ویل کېږي چې د کم کس اراده وکړه او هغې ارادې نه بیا هغه خوځي نه، نو هغې ته مونږ وایو ا مین آف آیرن ویل. لکه عمران خان is a man of iron will. ټیک شو، هغه څه دی؟ مضبوطې ارادې والا سړی دی. بس یو پیرې خبره وکړه چې کوم دی نو بیا یې کی بیا ترې نه شاته کېږي نه. بیا دې بل یو ایډیم ته وګورئ، a man of letters. a man of letters هغې سړي ته وایي چې کوم یو ډېر زیات کتابونه لیکلي یي، ادیب انساني علم یي ورسره، نو دغې ادیب ته دته مونږ وایو ا مین آف لیټرز. ټیک شو، لکه مثال په طور زه به دا ووایم چې علامه اقبال واز ا مین آف لیټرز. اوس د دې سره سره اپوزیټ چې فیمیل یي نو د هغې دپاره بیا تاسو استعمالوئ ا بلو سټاکن. ا بلو سټاکن هغې ښځې ته ویل کېږي چې هغه ادیبه یي، چې هغې کتابونه لیکلي، علم والا ښځه یي، شاعره یي، چېرته رایټره یي، ټیک ده، مصنفه یي، نو دغې ته مونږ وایو ا بلو سټاکن. سړي ته به څه وایې؟ ا مین آف لیټرز، او فیمیل ته به وایې ا بلو سټاکن. لکه مثال په طور باندې پروین شاکر واز ا بلو سټاکن. یا د دې نه علاوه په دې 2025 کې هغه یو فیمیل چې ده هغه وفات شوې ده، ډېرې زیاتې خوږې خوږې خبرې به یې کولې، هغې دپاره هم تاسو استعمالولی شئ چې شي واز ا بلو سټاکن. ټیک ده؟ ښه، اوس دې بل یو ته تاسو غوږ کېدی، ا مین آف سټرا. ا مین آف سټرا ویلی کېږي غریب سړي ته. ټیک شو، شاید د نور والا نه، د غریب سړي زامن هغه نه. ټیک شو، غریب کس چې ستاسو په معاشره کې یو کس د هغه سره پیسې نه ډېر زیات غریب وي، نو د هغه دپاره مونږ څه استعمالو؟ ا مین آف سټرا، غریب انسان. ټیک شو، لکه ځم چې هی از ا مین آف سټرا. بل راشه ا کلوز فیسټډ پرسن. ا کلوز فیسټډ پرسن څه ته ویل کېږي؟ کنجوس انسان ته ویل کېږي. لکه ستاسو پر ملګرو کې به یي کنه داسې یو کنجوس انسان، نو تاسو یې د ده لپاره استعمالوئ یو آر ا کلوز فیسټډ پرسن، هی از ا کلوز فیسټډ پرسن. ټیک شو، نو دا زمونږ د نننۍ ورځې 10 ایډیمز وو. دا به یاد کې او بار بار یې په سپیکینګ کې استعمال کې چې بیا د نه غلطیږي نه. ټیک شو، اوس به د انګلیش خوند پیدا شي چې انګلیش وایي په اصل کې څه ته. د انګلیش نه به اوس تاسو مزې اخلئ.